بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د میاں بیوی یعنی د خزي د خاون په حواله سره یو ډیره مهم او ضروری شری مسله چې ډیر شي ځوانان په دغه حواله سره تاسو کې پریشان دي په دغه حواله سره او ما ته چونکی په دې حواله سره ډیر زیات سوالات جمع شوي دي. پرون هم یو ملګری په دې حواله سره سوال کړل تاسو کړل او شریر همای غوښتي دا نو ضروري مې وګڼل چې په دې حواله سره چې مستقل ویډیو کلیپ جوړ کم او تاسو چې ټولو کم دا مسله ده شری حواله سره په دغه حواله سره تاسو راهنمایي کوم. دا ځوان وی چې زما واده شوی دی تقریبا 2 کال کېږي لیکن دیو چې زما یو مسله دغه دا چې کله هم زه د کوروالی اراده کوم د همبستري اراده کوم نو کورواله مې بالکل انکار وکړي مختلف قسم را باندې وکړي چې بھائی دا بیمارې ما یا ستړې ما یا خوب راځي وغیرہ وغیرہ. نو دیو چې په دې حواله سره ډیر زیات پریشان هم زه سوکم آیا زه زبردستی کولای شم یا ظاهره خبره ده خواهش مینه پوره کیږي نو آیا په غلط طریقو باندې ز خپل خواهش به پوره کولای شم یا نشم کولای. دیو چې په دې حواله سره ډیر زیات پریشان یم ځکه چې په حلال طریقې سره دیو چې زما خواهش هغه نه پوره کیږي خزه چې کوم دې انکار کوي. یادو ساتي اوله خبره دغه ده چې کله هم تاسو د داسې معاملې وي نو په دغه حواله سره د جذباتونو به کار نه اخلي. په دې کې یو څو خبرې دي چې دی به تاسو خیال ساتئ د هغې نه بعد بیا تاسو چې کوم دې مخکې فیصله کولای شئ. اول دا چې کله هم تاسو ته داسې مسله پیښ شي چې کله تاسو کور والا تاسو بیوی انکار کوي نو داغي مختلف وجوهات کې دي شي. اول تاسو چې کوم دي هغه وجوهات معلوم کړئ. ډایرکټ چې کوم دي تاسو به څه کوئ جذباتي فیصله بنه کوئ زبردستی بنه کوئ بلکې په آرام سره بالکل په نرمۍ سره به تاسو ته پوښتنه کوي چې بھائی څه وجه ده هغه وجوهات معلوم کړئ. ظاهره خبره ده دا عمل د جنسي عمل دا هم چې کوم دي مکمل انسان په چین پر راحت پر سکون کې وي څه قسم له دباو څه پریشانی نه وي نو بیا د انسان چې کوم خواهش ته جوړيږي. لیکن زنانه چونکی دا هم انسان وي هغه د مختلف مسائل کې دي شنو اول به چې کوم تاسو بس کوي د هغه مسائل په حواله ست پوښتنه کې چې بھائی تاسو مسله صدا وجه صدا انکار وجه صدا او دا څنګه چې زبردستی وکي بلکې په آرام سره بالکل په آرام سره په نرمۍ سره تاسو ته پوښتنه کې چې تاسو په دغه کې زبردستی کوي بیا ظاهره خبره ده چې هغه د زړه چې کوم حال چې کوم مسله ده هغه بیا مشکل چې تاسو ته بیان کړي. نو بهرحال په دغه حواله سره به تاسو کوي اول به تاسو کې دې شي دغه زنانه نفسیاتی حواله سره د دباو شکاري پکور کې دغه شان د نور مسایل وي دغه پریشانیاں هم کې دي شي. نو که چېرې داسې مسایل وي نو اول چې هغه مسایل دي هغه حل کړي څه پریشانیاں نه هغه پریشانیاں حل کړي. او که چېرې جسمانی حواله سره بیماری وي نو ظاهره خبره ده په دغه حواله سره هم علاج پکار دی. او د دین علاوه جنسي حواله سره هم ظاهره خبره ده مسله کې دي شي څنګه چې نارینه جنسي حواله سره بیمار کې دي شي دغه شانتي د زنانو جنسي بیماری کې دي شي. یعنی اوس مثال طور پر یو نارینه داسې چې هغه دغه خواهش نه جوړيږي نو ظاهره خبره ده چې هغه جنسي حواله سره بیمار ده یا ډیر زر جګم نه فارغيږي هغه یو بیماری ده نو هغه څه کی یا ډاکټر طرف ته ځي او د ډاکټر نه بیا څه کی خپل علاج کی. نو دغه شان دي چې زنانه ته هم دغه مسله کې دي چې جنسي حواله سره کچري دغه مسله ورته وي نو بیا څه کوي ډاکټر ته وایي دغه جنو علاج وکړي سمجھ کې خبر راځي. او کچري دغه مسائل نه وي یعنی نه څه پریشانی وي نه څه د دباو شکار وي نفسیاتی حواله سره او نه دغه شان دي جنسي حواله سره بیماری وي څه قسم له مسائل نشي د هغه نه باوجود زنانه انکار کوي نو بیا یقیني طور پر په دغه حواله سره دا کوئی جرم هم دی. شری حواله سره هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله نارینه خپل ځان طرف ته خپل زنانه خپل بیوی راو بلی او دا انکار وکي او د خاوندتي ناراضه ود شي تر سحر پورې په داسې زنانه باندې لعنت ولېږي فرشتي په داسې زنانه باندې لعنت کی تر سحر پورې دا دومره غټ جرم دی. په یو حدیث شریف کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي چې زنانه کچري په تندور باندې روټي لګي او خاون او توازو کی نو دا روټي په دغه ځای پری دي اول دلال شي سوګي خپل د خاون چې کوم خواهش دی هغه پوره کړي ځکه چې د نکاح کولو په مقاصدو کې د ټول نه غټ مقصد دغه دی چې په حلاله طریقې سره میا به خپل خواهش پوره کړي. زنانه هم د حرام کاری نه بچي او نارینه هم د حرام کاری نه بچي. دغه زنانه لپاره بل خپل خاون نه علاوه ټول نارینه حرام او دغه شانتي د دې نارینه د لپاره خپل د خزینه علاوه نور ټول زنانه چې دغه حرامي دغه یو واحد طریقه ده. سمجھ کې خبره دي په دغه زمانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر سخت
وعید ارشاد فرمایلی چې چری زنانه انکار وکړي نو داسې زنانه باندې الله رب عزت طرف نه لعنت وريږي. نو بیا هم تاسو چې کوم دې بداږي بتا دي نه کوي کچري سب قسم له مسائل نشي داغه نه باوجود زنانه انکار کی همدرمي کی نو داغه بیا مختلف وجوهات کې دي چې هغه تاسو سره وسیدنه غواړي. نو په دغه درمیان کې بیا څه کول پکار دي چې کوم مشران دي هغه د نکول پکار دي چې کوم تاسو مصلح دي مشران دي مور خپلار دي هغه په دغه مسله کې را د نکول پکار دي داغه په ذریعہ باندې معاملات حل کول پکار دي. لیکن کچري ازانانه تاسو سره ژوندۍ نه تیرول غواړي نو بیا د قران حکم دی چې هغه تاسو بیا رخصت کې په ښه انداز سره جګم دي په شان سره رخصت کې. د دین علاوه کچري تاسو دغه زنانه نه پرې خو د غواړي تاسو چې دزما په نکاح کې نو په دغه صورت کې ظاهره خبره تاسو بل نکاح هم کولای شئ. مثنا وثلاث ورباع فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع. تاسو نکاحونه کوي د هغه زنانو سره چې کوم تاسو خو خیراشي د دوه سره د دیو سره څلور سره نو تاسو دویم نکاح هم کولای شئ په دغه شرط باندې چې تاسو په دغه کې عدل او انصاف قائم کولای شئ. نو یقیني طور پر شریعت دغه تاسو دغه اپشن هم درکړل چې تاسو نه نفقه ور کولای شئ عدل انصاف قائم کولای شئ. په دغه صورت کې شریعت تاسو دغه اجازه درکړل چې تاسو دویم نکاح کې ظاهر خبره ده چې په دغه صورت کې بس تاسو بیا چې کوم جنسي خواهش دي هغه بیا پوره کیږي په صحیح طریقې سره کچري د یو زنانه تاسو چې کوم خواهش دي هغه نه پوره کیږي. نو بهرحال په دغه حواله سره کچري زنانه انکار هم کې داغه نه باوجود تاسو ته زبردستی دغه نشي تاسو زبردستی کوي یا د دین علاوه تاسو غلط لار اختیار کینې بدکاری طرف تلل شي په دغه صورت کې تاسو بیا هم د دغه غلط کاری بدکاری زناکاری اجازه بالکل نشته دا بالکل ناجایز او حرام عمل له. ها البته د دې متبادل تاسو دغه شي چې تاسو دیم نکاح کوي او په حلاله طریقې سره چې خپل چې خواهش ته هغه پوره کوي. بهرحال امید کوم چې مسله مو په سمجھ کې راغلي. اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.